أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي انشاءاللہ آج ننبر د سورہ نساء آیت نمبر 125 بوایو. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوه کړي. الله تعالی دی عمل کولو توفیق راکړي. آمین. دینا رستنی آیتونو کې الله تعالی دا خبر وکړه چې تاسو په ارزوګانو باندې بدل ورکول نه دي، بلکې څوک چې بد کارو کی سزا به بیا مومي، او هغه مقابله کې څوک چې نیک کارو کی که نارینه وي او که زنانه وي خو چې د مؤمن وي نو دغه کسان به جنت ته داخليږي او دوی سره به ظلم نه کیږي. اوس الله تعالی د هغه دین چې کوم به د اختیاري او کم نتیجې کې به د جنت ته ځي د هغه الله تعالی مزید تفصیل او دی آیت کې بیا الله تعالی د هغه ټول کردار یو قسم خلاصه بیان کړی ده او هغه دا ده ومن او څوک چې او څوک دی احسنو ډیر زیات ښکلی ډیر زیات ښایسته، احسن اسم تفضیل دی، ډیر ښایسته ډیر ښکلی، دینن په دین کې. دین معنا تاسو الحمدلله زده کړې ده د ژوند تیرولو ټولې طریقې ته ویل کېږي، کاغه مونځ روژه حج و زکات وي، کاغه کاروبار او تجارت وي، کاغه کور کې زندگی تیرول وي، او څومره چې دغه زندگی سره متعلق شیونه دي د ساه غستونه واخله ته د دنیا هر یو عمل څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته عملی طور باندې خودلې ده. نو څوک ته ډیر خسته ممن د هغه چانه اسلمه چې تابع کړو وجهه مخ خپل یعنی ځان خپل لله الله ته، چا چې الله ته ځان تابع کو او اس پر د نخکل څوک ته بیا په دین کې یعنی په ژوند تیرولو طریقې کې. نو دلته الله تعالی د اسلام هغه فضیلت او اهمیت بیان کړو چې اصل دین خو د اسلام ده. دغه چې الله تعالی په سوره آل عمران کې ډیر وضاحت سره دا خبره کړې و چې ومن یتبع غیر اسلامی دین، چا چې اسلام نه علاوه بل دین اختیار کو نو فلن یقبل منه، دا بدن قبلی گینا او بهترین دین اسلام ده. نو دلته الله تعالی فرمایي چې اسلام چې مخې الله ته تابع کو دنه بهتر لا څوک ده. او دلته مقابله هم شي و د اهل کتاب او د مسلمانانو او د مشرکینو، هغه ویلي چې مونږه بهتر یو، شان نزول کې ورستونی آیتونو کې ما تاسو ته بیان کړو، او مسلمانانو ویلي چې مونږه بهتر یو. نو الله فرمایي چا چې خپل ځان مکمل الله ته تابع کړو دا ټول نه ښکلی دی. او اوس الله تعالی مخکې تفصیل بیانوي چې تابع کړو نو بیا به دی څه کوي، وهو محسنون او دی نیکی کوونکی وي، احسان کوونکی وي. احسان کول حدیث جبریل کې تاسو بار بار اوریدل دی. الحمدلله رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه جبرائیل علیه السلام پوښتنه وکړه چې احسان څه ته وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ته داسې عبادت وکړي ان تعبد الله، ته داسې عبادت وکړي د الله تعالی کأنک تراه لکه ته چې هغه ګورې. عبادت ټول زندگی تیرولو کې چې کم اعمال دي د انسان د ټولو ته ویل کی، یوازې مونږ حج روزه زکات نه بلکې کاروبار کور وغیرہ هر څه، نو چې دا ټول ته الله د پاره کوي او الله دی رضا د مد نظر وی نو دا عبادت شو د الله. نو داسې کوي لکه ته چې الله ګوري، کأنک تراه لکه ته چې الله ګوري، داسې حاضر ګوري. څنګه چې انسان یو کس ګوري او بیا یو کار کوي هغه د پاره هغه بل شانتی وي او په غیب کې بل شانتی وي. او که داسې نشي کولی نو کم از کم داسې وکړي چې ما خو الله ګوري، ما خو الله تعالی ګوري. نو د ځان تابع کولو د الله ته هغه نه بعد احسان کوونکی عبادت داسې لکه الله چې ګوري نیکی کوونکی یو شرط. دویم وتبع او د پیروي کوي تابعداري کوي ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیه السلام.
او دین د ابراهیم علیه السلام څو حنیفه طریقه یې څه هغه حنیفو. حنیف څه ته وایي؟ اول خو دین د ابراهیم علیه السلام ملت ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو او د ابراهیم علیه السلام څنګه طریقه وا هغه حنیفو. دواړو معنی باندې لګځان پوي کوي تاسو. ملت دین زمونږ دین د ابراهیم علیه السلام دین هغه څه شو لا اله الا الله، د الله په مقابله کې د بل چا عبادت په هیڅ صورت کې نه دی کول، کاغه د مینی وجې نه وي، کاغه د زور او د زبردستی د وجې نه وي، کاغه د هرې طریقې نه وي، او صرف الله راضي کول او د الله یوواله وحدانیت منل. هیڅ څوک الله سره شریک نشته. تاسو دلته ذهن کې عبادت معنا راولئ، یعنی صرف الله ته تابعداري کول انتهایی عاجزی سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی شوی طریقه. دلته استاد ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې هغه حنیف څنګه او دین څنګه و. ابراهیم علیه السلام رضوان شو، خاندان سره کلی قوم سره مقابله راغله، نو مقابله وکړه، الله راضي کو د الله د پاره. پلار سره مقابله راغله، نو پلار پرې خود د الله رضا د پاره. حاکم وخت فرعون او بادشاہ سره مقابله راغه، نو هغه پرې خود د الله رضا د پاره. وطن د الله په مقابله کې رکاوټ، نو وطن پرې خود د الله رضا د پاره. خزوا هغه پرې خدا د الله رضا د پاره په دشت بیابان کې بغیر د هغه علاقې کې چې غیا هم پکې نه واخه او خاشاک هم پکې نه. زوی سره مقابله راغله، مقابله نه مطلب زوی د الله د پاره پر خودل مقراغله، هغه پرې خود او ذبح کړو. بادشاہ اور کې اچو، نو مقابله وکړه او خپل کړو او خو الله راضي کو او بادشاہ نه اون یری نه یری مجبور کو نه مینی مجبور کو. د بادشاہ یاره د اور یاره د جیلو د سختی او د ګرمي او غیره دغه یاره دی مجبور نه کو. د مینی یاره بیبي سره خځې سره مینا، بچی سره مینا، دغه قربان کړل، وطن سره مینا د ارثه قربان کړل صرف د الله رضا د پاره. د توي حنیف هر څه پرېږدي د الله رضا د پاره، کغه خواهش وی، کله وی، قومي پارټي وی او خاندان وی او مسلک وی، وغه څنګه چې موږ تقسیم یو هر شي نه موږ مجبور یو، هغه الله ورته پریدو، خدا نه پریدو، مزاج نه پریدو، پارټي نه پریدو، خاندان نه پریدو او روایت نه پریدو، اخر پښتون یا ما بیا څنګه چل کیږي پښتون نه پریدو وغیرہ. دا ټول نو چا چې اسلام راوړو ان دین تابع کو او د نیکی داسې کون کوي لکه الله چې ګوري، او تابعداري داسې کون کوي لکه ابراهیم علیه السلام کړی و چې د هر څه مخ اړول او صرف الله رضا اختیار کړی و. دک کسان دي د الله تعالی هغه مخصوص بندگان او د الله تعالی طرف نه د جنت ته داخلي دن کی د خو وضاحت پدې کې وشو، کمه پدې کې پاتې نه ده چې زه څنګه ژوندۍ تیروم. موږ خو په مانځنور خو پردا چې ټولن اهم کار چې هغه مونږ د مسلمان د پاره په هغه وخت کې هم کچرته سم مصروفیت راغلو، کار راغلو، زور زبردستی راغله یا کمزوري راغله، نو بیا هغه ورستو کو دا بل کار ورته مخ کې کو. ابراهیم علیه السلام داسې نو. او دلته یو بل نقطه هم ده چې مقابله خو دلته د اهل کتاب او د مسلمانانو او د مشرکینو ده، او دا درې وړه دعوه کوي چې مونږ د ابراهیم علیه السلام اولاد او دغه په دین باندې یو. نو الله ابراهیم علیه السلام خدا سیو، نو کدا سودا سی خو بس به ټیک ته او داسې چې شو ابراهیم علیه السلام، نو هغه نه بعد الله انعام وشو. هغه انعام داو چې واتخذ الله انیو، الله تعالی جوړ کړو الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا په دوستۍ باندې. الله بیا دوست وګرځاوغه چې کله د ټولو مقابلو کې ارتاو شو او هر مقابله وګټله او د الله ته امتحان ورکو او الله خپل کو او د هر څه پرې خودل، نو الله غ خپل دوست وګرځاو. بس دغه د ابراهیم علیه السلام دغه دین دی او دغه اسلام دی. نو کدا سی یې خو جنت ته او کدا سی نه یې، نو بیا احساس کوي لګیا فکر وکړي د خپل دین د پاره. الله تعالی دې موږ دغه سی جوړ کی، الله تعالی دې موږ خپل د دې قابل نه یو، نه داسې کې دی شو، نه داسې کولای شو الا دا چې الله تعالی په موږ باندې فضل او کرم وکي. خو چې موږ خو مینه یې، موږ هغه طرف ته توجه کوون کیو، الله دې موږ داسې جوړ کی. نو مانس د کوي ومن احسنو او څوک ته ډیر خیستا او څوک ته ډیر ښکلی دینن په دین کې ممن د هغه چانه اسلم چې تابع کړو وجهه مخ خپل خکته کو مخ خپل لله الله د پاره، وهو او د محسن نیکی کون کوي، وتبع او د پیروي کوي
ملت ابراهیم دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا یو طرف کی دن کے اخلاص یعنی یو الله منون کے او بل چارو کاوت هغه د پاره نو د الله پر رضا کې واتخذ الله او جوړ کړو الله تعالی ابراهیم علیہ السلام تا خلیلا دوست او ګرځو الله تعالی ابراهیم علیہ السلام یا اونی الله تعالی ابراهیم علیہ السلام خلیل په دوستۍ باندې